سلامونه او نیکې هیلې د افغان ګرځندو چینل ته ښه راغلاست درته وایو. نن ورځ به د دویچ lernen auf Paschto د درسونو په لړۍ کې لباس او جامې په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو د نن ورځې درس ته Lektion 13 یعنې 13م درس die Kleidung یعنې clothes یا هم جامې او لباس. نو دلته په جرمني ژبه باندې به ټول هغه څیزونه او لباس جامې تشریح کوو. په څنګ کې به یې د پښتو ترجمه همداشان په انګلیش باندې به ورسره لیکل شوې وي. نو که چیرې تاسو نه پوهیږئ په هغه تصویر یا عکس کې به یې په صحیح ډول وپوهیږئ. نو په دې خاطر مې دلته تصویر هم ورسره یو ځای کړی دی د تاسو د ښه پوهېدلو لپاره. نو راځو das T-shirt یعنې ټي شرټ چې په پښتو کې موږ او تاسو هم ورته وایو چې هغه ډېر نومونه دي چې هغه مروج دي هغه جامو باندې. نو هغه که د انګلیش لفظ وي یا د جرمني وي د هرې ژبې چې وي په هغو لفظ باندې په هغو نامو باندې مشهورې وي. نو په پښتو کې موږ هم ورته ټي شرټ وایو، نو په انګلیش کې هم ورته ټي شرټ وایي، په جرمني کې ورته das T-shirt یعنې ټي شرټ. das چې ده هغه ارټیکل ده. همدارنګه die Hose پتلون ته وایي، په تصویر کې لیدلی سئ یا په انګلیش کې هم ورته پینټس یا ټراوزرز ویل کیږي. همدارنګه die Rock یعنې د لمنې ته ویل کیږي. کوم یوې چې ښځینه د کمیس اغوستلو سره اغوندي نو هغوی ته die Rock ویل کیږي یا په انګلیش کې هم ورته سکرټ وایي او پښتو کې لمن ورته ویل کیږي. یا همدارنګه په دو تصویر کې لیدلی سئ دې جامو ته یا دغې کپړې جامې ته die Rock ویل کیږي. همدارنګه das Kleid دې کمیس ته ویل کیږي، د ښځینه کمیسونه دي یا ډرس ورته ویل کیږي په انګلیش کې. das Kleid یعنې کمیس، دو کمیس ته ویل کیږي. همدارنګه das Hemd شرټ ته ویل کیږي چې هغه لستونې هر څه ولري. د تصویر کې په صحیح ډول سره لیدلی سئ بیا پوهیږئ او په انګلیش کې هم ورته شرټ وایي، په الماني یا جرمني ژبه کې ورته das Hemd ویل کیږي. همدارنګه die Pullover یعنې پوره شرټ یا ګنجي ته ویل کیږي په پښتو کې. همدارنګه په انګلیش کې هم ورته وایي سویټر یا پولوور، په جرمني یا الماني ژبه کې ورته وایي die Pullover یعنې د پوره شرټ یا هم ګنجی. همدارنګه die Bluse یعنې بلوز ته ویل کیږي، پښتو یا فارسي ژبه کې موږ ورته بلوز وایو، په انګلیش کې هم ورته بلوز وایي. دا ډېر د جامو نومونه دي چې هغه د انګلیش نه اخیستل شوي دي، نو ځکه په پښتو، په جرمني، په هره ژبه کې هغه نومونه مروج وي. همدارنګه die Jeans چې پتلون ته ویل کیږي، په انګلیش کې هم ورته جینس وایي، جینس، یا ځینې کسان ورته die Jeans هم وایي، die Jeans یعنې پتلون. همدارنګه die Shorts دغه شارټ کم یعنې کوچنی پتلون را کم ته ویل کیږي چې هغو ته په انګلیش کې هم شارټس ویل کیږي. په دو تصویر سره تاسو پوهیږئ چې شارټس کوم یو دی یعنې die Shorts. همدارنګه die Jacke کوټ ته ویل کیږي او په انګلیش کې هم ورته جاکټ وایي. موږ هم ځینې ورته جاکټ وایو او ځینې ورته کوټ وایي. die Jacke په جرمني کې ورته ویل کیږي او جاکټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي او کوټ موږ تاسو میانه پښتو یا فارسي کې ورته وایو. همدارنګه die Mantel یعنې چوپانې ته وایي یا برسیره کوټ ته ویل کیږي چې دا دلته یې په تصویرونو کې لیدلی سئ چې د مردانه لپاره ده او همداشان دا د ښځینه‌وو لپاره دي. په انګلیش کې هم ورته overcoat وایي یا die Mantel په جرمني کې ورته ویل کیږي چوپانه یا برسیره کوټ. همدارنګه die Socken جرابو یا جورابو ته ویل کیږي، په انګلیش کې هم ورته ساکس وایي، die Socken یعنې جرابې یا جورابې. همداشان die Schal د غاړې دستمال ته ویل کیږي چې هغه ښځینه او مردانه دواړه استعمالوي او په انګلیش کې ورته سکارف ویل کیږي. همدارنګه die Mütze په دیه خولۍ ته ویل کیږي، په تصویر کې یې وینئ، یا هم په انګلیش کې ورته کیپ وایي.
die Mütze. Die Mütze. همدارنګه die Schuh بوټ ته وایي، په انګلیش کې هم ورته شو وایي. die Schuh یعنی بوټ. همدارنګه die Handschuh دستکش ته وایي. die Handschuh یعنی دستکش، او دا یې هم په انګلیش کې لیدلی شي. همدارنګه die Stiefel د موزې یا بوټو ته ویل کېږي، کوم یو چې د یخ لپاره کارول کېږي، او په انګلیش کې هم ورته بوټ وایي، او په جرمني کې ورته die Stiefel. ورپسې die Hut همدې خولۍ ته ویل کېږي، او په انګلیش کې هم ورته hat وایي. die Hut یعنی همدا خولۍ چې په جرمني یا الماني ژبه کې ورته ویل کېږي. همدارنګه die Anzug د رسمي جامو ته ویل کېږي یا رسمي لباس، کوم یو چې فارمل جامې دي یا د کومو دفتري کارمندان چې اغوندي هغو ته die Anzug وایي. die Anzug یا هم په انګلیش کې ورته سوټ وایي، کوم یو چې د رسمي غونډو مجلسونو لپاره یې استعمالول کېږي یا یې کوم یو کارمندان په کاروي. ورپسې die Gürtel د ملا بند یا بیلټ ته ویل کېږي، کوم یو چې د پتلون یا د ملا تړلو لپاره استعمالول کېږي، او په انګلیش کې هم ورته بیلټ وایي. die Gürtel په الماني یا جرمني ژبه کې ورته وایي. die Krawatte نیکټايي ته ویل کېږي، یا هم نیکټا یا ټای په انګلیش کې چې ورته وایي. نو die Krawatte په جرمني کې نیکټايي ته وایي. ورپسې die Badelatschen یعنی د حمام چوټي یا د حمام څپلۍ یا سلیپرز په انګلیش کې ورته وایي. همدارنګه die Kappa د کیپ خولۍ ته ویل کېږي، یا هم په انګلیش کې هم داسې کیپ ورته وایي. die Kappa. همدارنګه die Pumps د جګو بوټونو ته ویل کېږي، کوم یو چې ښځینه یې استعمالوي. همدارنګه په انګلیش کې هم ورته پمپس ویل کېږي. نو دا و د جرمني ژبه کې ځینې لباسونه او جامې، شاید دلته ډېرې جامې موجودې وي، خو ما دلته په دې درس کې نه دي تشریح کړي. هغه به انشاءالله په نورو درسونو کې تشریح کړو. نو د درس د لیدلو نه مننه. چینل درسره سبسکرایب کړئ. که کوم یو سوال لرئ په کمنټ باکس کې ولیکئ. نور نو په الله سپارم. د خدای په امان. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.